آریانا افغان هوایی شرکت ولې ناکام شو؟ د افغانستان ولسمشر د آریانا افغان هوایی شرکت د زوال عوامل روښانه کړي دي. له نړیوال شهرت تر بندیزونو، د اصلاحاتو د مخالفت، فساد او ناسمو ګمارونو د یوې نه ختمېدونکې سلسلې یادونه یې کړې چې د دې ملي شرکت بنسټونه یې کمزوري کړل. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د آریانا افغان هوایی شرکت چې یو وخت د ملي ویاړ سمبول و، له جګړو وروسته ونه توانید چې ځان بیرته پیاوړی کړي. د ولسمشر په باور امکانات موجود وو، خو د اصلاحاتو سخت مخالفت، د اصولو نه رعایت او ناسمو مشورو یې مخنیوی وکړ. د آریانا افغان هوایی شرکت چې عموماً آریانا بلل کیږي، د افغانستان ملي او تر ټولو لوی هوایی شرکت دی. دا شرکت په 1955 زیږدیز کال کې جوړ شوی، دولتي ملکیت لري او د هیواد تر ټولو پخوانی یا زوړ هوایی شرکت ګڼل کیږي. ولسمشر وایي د استاد رباني په ګډون د پخوانیو حکومتونو دوران کې چې کومې ګمارنې شوې وي، د هر بدلون سخت مخالف و. هر ځل به یې چې د اصلاحاتو خبره راپورته شوه، دې کړۍ به دا سیاست د حزب سیاست په توګه ګاڼه. د انساني ځواک تېښته بله ستونزه وه چې ولسمشر یې یادوي. هغه وایي له یوې خوا کسان روزل کېدل، خو له بلې خوا هغه خلک چې وړتیا یې نه لرله، نه د څوکۍ پرېښودو ته حاضر وو او نه د بنسټیزو اصلاحاتو ملاتړ کاوه. د شخصي ګټو دفاع د عامه ګټو پر ځای غلبه وموندله او د هوایي شرکتونو د جوړېدو پراخې او نامعیاري اجازې چې نه یوازې یې د آریانا مخنیوی او خنډ وکړ، بلکې د افغانستان د هوایي چلند حیثیت یې په نړیوال ډګر کې زیانمن کړ. د آریانا افغان هوایي شرکت چې یو وخت لندن، فرانکفورت، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو ته پروازونه لرل، د ځینو نړیوالو اصولو او مقرراتو د نه عملي کولو له امله په 2006 زیږدیز کال کې پر اروپایي ټولنې بند شو. په قراردادونو کې فساد د آریانا د بیا نه راپورته کېدو لامل دی. غني وایي په لوجستیک برخه کې د لویو امتیازاتو په ورکولو سره شوي قراردادونه پټ ساتل شوي وو، خو په مقابل کې آریانا ته هیڅ نه ورکول کېدل. داسې یو قرارداد یې کړی وو چې عظیم امتیازات یې ورکړي وو، بې له دې نه چې څه یې په مقابل کې واخلي. نو فساد په دې برخه کې خاصه برخه درلوده او ځکه یې خپل امتیاز له لاسه ورکړ. له دې ټولو سره ولسمشر وایي چې د حکومت په وروستیو کلونو کې 100% د اصلاحاتو جامع طرحه جوړه کړه چې آریانا بیا پخوانی حیثیت پیدا کړي، ځکه په باور یې آریانا پیسې او فرصت دواړه درلودل. ولسمشر زیاتوي چې که پر آریانا 100 میلیونه ډالر پانګه اچول شوې وای، په 5 کلونو کې ارزښت تر 1 میلیارد ډالرو هم لوړېده او پلان یې درلود چې د آریانا بیا راپورته کېدو سره نوي مسیرونه هم ورته ورکړي. د اوسنیو معلوماتو له مخې د آریانا افغان هوایی شرکت د نړیوال معیار پوره نه رعایت، الوتنې د الوتنو او تخنیکي ستونزو له امله یې اعتبار او فعالیت سخت اغیزمن شوي دي. دا وضعیت د هغو عمده لاملونو په تړاو دی چې ولسمشر غني یاد کړي او وایي چې د بېلابېلو دلایلو له امله یې اصلاحات عملي نشول. د طالبانو په واک ته رسېدو سره اوس هم د آریانا افغان هوایی دولتي شرکت د 5 الوتکو په درلودو فعال دی چې کابل، کندهار، مزار شریف، هرات، خوست او په بهرنیو الوتنو کې بیا یو شمېر عربي او ګاونډیو هیوادونو ته الوتنې لري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.